د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله واوسېږئ. خوشحاله یم چې زه هجرت الله عمري یو ځل بیا د 11 ټولګي د فزیک د مضمون د تدریس په برخه کې تاسو سره همکار یم. دوستانو لوست 23م ده، پاڼه 22 ده. هغه موضوع چې نن موږ او تاسې هغې باندې بحث کوو. کم یاد وي موږ په تیر درس کې په تعجیل او په سرعت باندې بحث وکړو. نن راځو څنګه کولی شو د متحرک سرعت او تعجیل محاسبه کړی شو. څنګه کولی شو چې د متحرک جسم سرعت او تعجیل معلوم کړی شو. د دې لپاره دوستانو موږ او تاسې دوه ډېرو مهمو کمیتونو ته ضرورت لرو چې هغه کمیتونه عبارت د وخت او فاصلې څخه دي. که وخت او فاصله ولرو دوستانو موږ او تاسې کولی شو سرعت او تعجیل محاسبه کړو. د دې لپاره د کتاب په 22مه صفحه کې د تاسې یو فعالیت ترسره شوی دا چې په هغې کې فاصلې تقریبا لږ څه زیاتې ټاکل شوي دي. ته 2 مترو 3 مترو پورې ټاکل شوي دي یا 1.5 مترو پورې ټاکل شوي دي. موږ غواړو دغه تجربه په اسانه ډول باندې ترسره کړو. واحد هغوی متر ټاکلی، موږ سانتي متر ټاکو. صحیح ده دوستانو؟ ګورئ تاسو متوجه اوسئ د نن ورځې د تجربې لپاره موږ او تاسې کومو آلاتو او وسایلو ته ضرورت لرو. جریداره میله یې درته ښودلې ده. اصلا په حقیقت کې موږ او تاسې داسې یو څه ته دوستانو ضرورت لرو چې په منځ کې هم ګلوله پې حرکت وکړی شي او هم په منځ کې داسې یو ناوه غوندې دوستانو ولري. چې شی ولري؟ ناوه غوندې ولري، تر څو پورې چې متحرک یا هغه ګلوله د هغه محدودې ساحې نه تیری ونه کړي او حرکت په صحیح ډول ترسره شي. راځو 2 میلې هم دوستانو وتړلې. منځ کې تاسو ګورئ چې دلته چې شی لیدل کېږي خالیګاه لیدل کېږي. د دې لپاره چې کوږوالی په چیش کې رامنځته نه شي، په حرکت کې رامنځته نه شي. همدارنګه مکعبونه یې درته ویلي دي چې د تختې مکعبونه باید ولري. کولی شي د تختې د مکعبو په ځای د ګوګړو د کوتۍ نه ګټه واخلئ. د ګوګړو د کوتۍ نه ګټه اخلو او د 2 میلو نه ګټه اخلو. تجربه ترسره کوو چې څه ډول کولی شو موږ او تاسې د متحرک جسم تعجیل او سرعت وټاکو. دوستانو متوجه اوسئ، تجربه ترسره کوو. د تجربې ترسره کولو دپاره موږ او تاسې په میز باندې دواړه یو د بل سره وصل شوې میلې ځای په ځای کوو. اوله فاصله ټاکو 40 سانتي متر. اوله فاصله دوستانو موږ او تاسې 40 سانتي متر ټاکو. څو سانتي متره؟ 40 سانتي متر ټاکو. اوله فاصله د موږ او د تاسې څونه شو دوستانو؟ یعنی اکس یو د موږ او د تاسې مساوي په 40 سانتي متره شوه. اکس یو مساوي په 40 سانتي متره، یعنی که چېرته فاصله 40 سانتي متره شي. اوس ګورو چې ګلوله چې موږ او تاسې غواړو هغه موږ او تاسې په حرکت راولو. څه ډول کولی شو چې ګلوله د ګلولې وخت حساب کو؟ سټاپ واچ را سره ده دوستانو. سټاپ واچ ساعت درونکی. تاسو کولی شئ د خپلو موبایلونو څخه د سټاپ واچ لپاره کار واخلئ. راځو د 40 سانتي متري فاصلې نه یې خوشي کوو. سټاپ واچ دغه ده، شروع. دا اول وخت یا ټي یو موږ او تاسې ته دوستانو لاسته راغی چې ټي یعنی که فاصله 40 سانتي متره وي، ټي به د موږ او د تاسو 1.8 ثانیې لاسته راشي. او همدارنګه اوس فاصله دوستانو شروع کوو. د څونه فاصله 80 سانتي متري په پام کې نیسو. څو سانتي متره دوستانو؟ 80 سانتي متره، یعنی اخر د دې میلې. اوس راځو د دې نه حرکت شروع کوو. سټاپ واچ هم را سره ده. د حرکت د شروع نه سټاپ واچ پیلوو. کله چې د میلې نه ګلوله خارج شوله هغه وخت موږ او تاسې په نښه کړه چې هغه 2.15 شو. فاصله که 80 شي 80 سانتي متره شي نو په دې صورت کې به 2.15 ثانیې وخت تیر شوی وي. څو ثانیې وخت به دوستانو تیر شوی وي؟ 2.15 ثانیې وخت به تیر شوی وي. اوس راځو د تجربې هغه پایلې چې کومې موږ دلته لیکلي دي کولی شو چې د دې نه موږ او تاسې هم تعجیل محاسبه کړو هم سرعت محاسبه کړو. اوس که چېرته دوستانو تاسو ټي مربع پیدا کوئ، یعنی که چېرته 1.8 مربع کوئ، 1.8 که مربع کوئ 3.45 به لاسته درشي. او همدارنګه که تاسو ټي 2 مربع کوئ تاسو ته به 6.0025 لاسته درشي. اوس راځو د سرعت د محاسبې لپاره. وی مساوي ده اکس څو سانتي متره ده؟ 40 سانتي متره ده. تقسیم په څو یې باید کې دوستانو؟ اکس پر ټي د معادلې نه ګټه اخلو. 1.8
شپږ اتیا. په پایله کې به درته اولینی سرعت دوستانو لاسته درشي چې 21.5 سانتي متر پر سیکنډ. سانتي متر پر سیکنډ اولینی سرعت موږ او تاسې پیدا کړی شو. همدارنګه اوس کولی شو چې تعجیل هم محاسبه کړو. تعجیل مساوي ده د x پر ټي مربع. ټي مربع موږ او تاسې دوستانو لاسته راوړه. صحیح ده چې 3.15 شپږ نوي کېږي. د تعجیل دپاره لیکلی شو چې تعجیل مساوي کېږي د 40 سانتي متره پر 3.15 شپږ نوي. 3.15 شپږ نوي سیکنډ مربع راځي ځکه مربع کړی یم ده. په پایله کې به درته لاسته درشي چې تعجیل مساوي ده د 11.6 سانتي متر پر سیکنډ مربع. همدارنګه د دویم سرعت دپاره موږ او تاسې دوستانو لیکلی شو. د څوم سرعت لپاره؟ د دویم سرعت دپاره لیکلی شو چې وی مساوي ده دویمه فاصله 80 سانتي متره پر 2.15 دویم سرعت به لاسته راشي چې مساوي کېږي د 22.6 سانتي متر پر سیکنډ سره. او په همدې ترتیب سره دوستانو کولی شو چې دویم تعجیل هم محاسبه کړو یا د دویمې فاصلې دپاره کولی شو چې تعجیل هم محاسبه کړو. د تعجیل د محاسبه کولو دپاره x راخلو په ټي مربع باندې تقسیمو، یعنی فاصله راخلو په ټي مربع تقسیمو، یعنی 80 راخلو په حقیقت کې موږ تاسو په 0.0025 تقسیمو. 80 سانتي متره تقسیم په 0.0025. ګورئ دوستانو دلته د ټي مربع لپاره سیکنډ مربع کېږي. سیکنډ مربع چې مساوي کېږي دا د 14.2 واحدات سانتي متر پر سیکنډ مربع. دا دوستانو هغه تجربه وه چې موږ او تاسې د هغې په واسطه وکولی شول چې د فاصلې او وخت په معلومولو سره چې شی محاسبه کړو دوستانو، هم تعجیل محاسبه کړو او هم د متحرک جسم سرعت مو محاسبه کړ. یعنی په حقیقت کې یوازې دوه کمیتونو ته موږ او تاسې ضرورت پیدا کړ د دې دپاره چې دریم و څلورم کمیت یعنی سرعت او تعجیل محاسبه کړو چې هغه عبارت د فاصلې څخه و. په 40 متري واټن کې تجربه ترسره کړله، 1.8 ثانیې وخت یې ونیوه تر څو پورې چې دا فاصله 40 متري ووهي. ټي مربع محاسبه کړله. د څه شي دپاره ټي مربع محاسبه کړه؟ ځکه چې د تعجیل دپاره موږ ویلي چې تعجیل مساوي ده د x پر ټي مربع، یعنی a مساوي ده د x پر ټي مربع سره باید ټي مربع مو محاسبه کړې وه. کله چې 1.8 مو چې شی کړه مربع کړه دوستانو 3.15 لاسته راغله. اوس د دې دپاره چې موږ او تاسې سرعت محاسبه کړو، د سرعت د محاسبې دپاره به فاصله راخیسته تقسیم په وخت هم کوله. فاصله تقسیم په وخت که 1.5 سانتي متر پر سیکنډ د جسم متحرک جسم سرعت شو. او په همدې ترتیب سره دوستانو د تعجیل د محاسبې دپاره بیا څه شی کول دوستانو؟ فاصله هم راخیسته تقسیم په ټي مربع هم کوله. د سرعت د محاسبې دپاره فاصله راخیسته په ټیم تقسیموله. نو کله چې 40 سانتي متره فاصله راواخلې د وخت په مربع باندې تقسیم کې، د وخت په مربع باندې تقسیم کې یعنی په 3.15 باندې تقسیم کې، نو اولینی تعجیل به تاته لاسته درشي چې تعجیل 11.5 سانتي متر پر سیکنډ مربع شو. په دویم حالت کې فاصله 80 سانتي متره شوله. وخت یې څونه ونیو دوستانو؟ تر دې چې 80 سانتي متره فاصله چی شي وهله دوستانو؟ ګلولې وهله. یعنی په دغه جریان کې د 2.15 سیکنډو په جریان کې 80 سانتي متره فاصله وهله. د دې دپاره وخت مربع کوو. د دې دپاره چې زه تعجیل پسته پې محاسبه کړی شم وروسته. اوس د سرعت د محاسبې دپاره مې فاصله راواخیسته تقسیم په وخت مې کړه. فاصله مې تقسیم په وخت کړه، سرعت یې لاسته راغی یعنی 80 سانتي متره مې په 2.15 سیکنډو باندې تقسیم کړه. سرعت یې لاسته راغی 22.6 سانتي متر پر سیکنډ سره. او همدارنګه همدا فاصله مې راواخیسته تقسیم مې په ټي مربع کړله چې په حقیقت کې څه شی لاسته راغی؟ تعجیل لاسته راغی چې 80 تقسیم په 0.005 تقریبا مساوي شو د 14.2 متر پر سیکنډ مربع سره.
14.32 سانتي متر ډیر وبکئ سانتي متر پر سیکنډ مربع. دوستانو څرنګه چې تاسو پوهیږئ وی مساوي کیږي د ایکس پر ټي سره. د تعریف په بنسټ باندې موږ او تاسو د دې حرکات هغه مشخصات لاسته راوړه او تعجیل مساوي کیږي د وی پر ټي سره. اوس د وی په ځای خپل قیمت کې ده ایکس پر ټي تقسیم پر ټي مساوي کیږي د ایکس پر ټي مربع. دوستانو موږ او تاسو وکړای شول چې د دې فعالیت په واسطه د متحرک جسم موقعیتونه معلوم کړه، د سټاپ واچ نه ګټه واخیستله یا د ساعت درونکي نه ګټه واخیسته، د هغې په واسطه م وخت محاسبه کړه د حرکات، وخت هم راواخیسته، فاصله هم راواخیستله. په څه شي باندې هم تقسیم کړه دوستانو؟ فاصله هم په وخت تقسیم کړله. په وخت هم چې تقسیم کړله سرعت لاسته راغی او د وخت په مربع باندې هم چې کله فاصله تقسیم کړله څه شی مو لاسته راوړه دوستانو؟ تعجیل مو لاسته راوړه. خدای دې وکړي چې د دې تجربې نه تاسو د جسم د حرکات د تعجیل او د سرعت د محاسبې په هکله څه زده کړي وي. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.